جزاک الله. دا څه شی دی؟ دا زموږ د وطن پنیر دی. پنیر دی ستاسو د وطن او دا زموږ د وطن دی؟ دا د پېښور دی. او دا مستې دي؟ دا چکه ده. چکه افغاني چکه ده. افغاني چکه. کیلو ده 500 1500. دا 500 او دا دا به 2200. 2200. دا دا به 1500. دا به 1500. بایک باندې مې خپه ټوله وسوځېده. تاسو کتی شئ دا ټایم. اوهو او دعا کوئ چې زر ټیک شي یار. مړه وړه سړیا دوست د لوګانو والا راغلی سوزکې والا چې تنګولې راخستې مونږ ولاګ سټارټ او غټ غټه لوګانه. السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ او جوړي. ګرانو کتونکو نیو ولاګ کې ورته ویلکم کوم. بیا سټارټ شو د خیره سره. نن د اومه روژه او بس رووتو بهر ماسپښین مونځ شو او نن چې کوم پلان دی نن چې کوم ولاګ دی نو هغه د بورډ بازار ته به ځو د خیره سره. بس ځان مې سیټ کړی دی. دا د بایک ولاړ دی. یوسف هم ځان ریډي کړو. یوسف ریډي والله چې تا خو ځان ډېر فرش کړی دی نن. ښه بایک ریډي دی او شاکر جان هم را سره دی او بس د خیره سره وضو ځان رسو سره د واړو تکبیرونو. سفر سٹارټ شو. الله دې مونږ په خیر ورسوي او په خیر هم واپس خپل کلي ته راولي. بورډ بازار ته تقریبا 30 منټ سفر دی زموږ د خوږ کلي ماشو خیلو نه. دا ټایم روان یو د خیر سره بورډ بازار ته ځان رسو. ټول ملګري ولاګ ګورئ. A few minutes later. بورډ بازار ته مونږ انټري وکړه د خیر سره. زو اول دا بایک پارک کوم بیا نور ګپ شپ لګاو. ښه د خیره د بورډ بازار ته مونږ دا ټایم را انټر شو. دا سټابرې نه خرڅېږي وګورئ. مالټې دي دلته کې. عالم افغانانو مارکیټ ته راغلي. راځئ سوچا مارکیټ ته. ماشاءالله ماشاءالله. څنګه لکه ښه صحتونه دي ښه دي؟ افغانستاني ها جزاک الله. دا څه شی دی؟ دا زموږ د وطن پنیر دی. پنیر دی ستاسو د وطن او دا زموږ د وطن دی؟ دا د پېښور دی. او دا مستې دي؟ دا چکه ده. چکه افغاني چکه ده. افغاني چکه. اوکې کیلو ده 500 1500. دا 500 او دا دا به 2200. 2200. دا دا به 1500. دا به 1500. دا اوریجنل ده. دا اوریجنل ده. روان یو بس ګپ شپ هم لګو او ګرځو بورډ بازار درته ښایو انشاءالله. زموږ کوشش دی چې څومره هم بازارونه چې هغه تاسو ته ایکسپلور کړو په روژه کې. روژه کې رش هم ډېر زیات وي، رونق ډېر زیات بحال وي. یوسفه دا د لالمه ده وای شوې بغیر چارجه به ګرځي بغیر بیټرو. شپږ سوه ماشاءالله. بره پلازه کې یم. دلته مې بایک ودرو لاندې پارکینګ کې بره روختم. هلته شارج درته وښایم بیا لاندې کوزیږو انشاءالله. جره داسې رش نه د بورډ بازار داسې رش که نه یو ځل پکې خالي به دوی به نښتې دي. وګوره سالات را روان دي. دا سبزی مارکیټ دی. دلته ټوله سبزي میلاویږي. مټر په څو دی لګه؟ 120. انډین دي ایرانی. دا ایرانی. دا ادرک هم ډېر ښه دي. ښه دا وګوره چوټو ځان هم ساخ خرڅوي. مونږ ته چې څومره وګرځېدو که نه تر اوسه دلته سبزي میلاوې ده، فروټ میلاوې ده. اوس دغه بل لاس ته اوړو دلته کې څه میلاوېږي هغه تاسو ته ښایو انشاءالله. اوی یال کړه لکه دې راستم دلته دا دي. خوراک بازار سټارټ شو. دلته خوراک ته ټوله
سری ول راواغسته کچالان ها ها زمین پکې راوستې مړه ها پنځه کا دغسې د کوم ځای شاکه سي ها ها کله هم زه بوټ بازار ته راشم نو اکثر بیا زه الو چاڼه خورم اوس خو روژه ده خیره ځان سره به کور ته یو څه کور کې به وخورو ښه زبردست جوړې که ښه او دغه زما پوڼه تیاره که ای ون شاپر به ډبل کې راته ښه دا والا نیک جزاک الله زو دا والا زه چې زو مخکې بس کوړې ملاویږي ګلګلې ملاویږي دې لګیا دی ځلوبې تیارې قربان دا ځلوبې دی دا تیاری هلکه دا مرچکي اچار دی ښه او دا یو ټماټر او مرچکي والا ها 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 ډفرنٹ چې کوم دی اچار دی د سره تیار کړی دی دا خرڅی منتو منتو بیان سره یو څو کنه که څنګه من او تو زه او ته ها پلیټ به څو دی ها 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 بس جوړ کرا لے 200 والا جوړ کا صحیح ده صحیح ده ډکیږي او لاړه مدنه ښه چټنی نه پې راته واچوه بس لاندې اوبه دي ها ته پوه شي که نه چټنی اچوي ښه داله دا ماسته دي او دا ټماټرو چټني ده دا د بوړ بازار نیر دی دا وګورئ ښه دې لاس ته هم نیر وګورئ دا نیر دی او دا خو بازار دی دلته ما بایک ودرولی واپس ورځو بایک رو بس دا وګورئ बोर्ड बाजार हम कर रहा हूँ दिल का भी दही बने शाह दही बने बस शाकिर जान कम مسوس ولا यार सर बांधे शुदा का सख्त सियासी और जायज लगा सख्त बेसुरा کړه سره واپس کور ته ورسېدو او بس اوس ځان فرش کوم مونږ ټایم دی مونږ کوم او افطار ته بس 30-25 منټ دي 1 hour later. تاسو افطار کې وای تاسو څو خوړو ما خو منتو خوړو چنا چاټ مې خوړو فروټ مې خوړل ډېر خوراک مې اونکو چاول مې خوړل صحیح ده تاسو څو خوړل دا راته وای اوس مې چای اوس کله او ایډیټینګ ته کېنم بس ان شاء الله تعالی فل ولاګ اپلوډ کوم اوس تقریبا 12 بجو پورې ایک پوری ایډیټینګ وشي بیا به اپلوډ کوم نو بیا به تاسو ګورئ ان شاء الله ټول مرګرو ډیره زیاته مننه دعا کوئ خپه مې خشي ګورئ ښه خپه باندې مې ځان ته ټوپ وغیره ولګولو مال چې لږه خشي ټول مرګري د نیکسټ ولاګ انتظار کوئ ګورئ د الله پامان